نبی علیہ السلام. دویم نمبر د کم نبی معجزه تر اوسه پورې د سیده چې مونږه دنیا ته ورخو نبی علیہ السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کم یو نبی د سیده چې هغه تعلیمات راوړل شریعت محفوظي نبی علیہ السلام. کم یو نبی د سیده چې هغه اعلان کړی چې اخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دغه باندې دغه مجلس ختم شو. دغه صدرم کلمه ویله مسلمان شو د مجلس. عرض میکو اسلام عالمگیر دین دی. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا. آینده جمعه ته په دې موضوع باندې ان شاء الله خبره کوم. اسلام عالمگیر دین دی. په دې وخت کې په مخ د زمکه الله تقبل دین هغه صرف اسلام دی. ان الدین عند الله الاسلام. الله رب العزت دعا وکي. الله رب العزت موږ ته په اسلام باندې هغه استقامت نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الله موږ چې سوي له سمو او عمل کول راته کړه نصیب کړي. پروردگار موږ ته په اسلام باندې استقامت را نصیب کړي. پورا انسانان پروردگار هغه مسلمان اسلام توفیق ورته ورکړي. پروردگار اسلام د پاره چې څوک په کومو محاذونو باندې لګیا دي اپ په هر میدان کې په هر شعبه کې په هر جامه کې الله کامل امداد او نصرت وکړي. الله کامل امداد او نصرت وکړي. الله کامل امداد او نصرت وکړي. الله د اسلام د عظیم مرکزونو دینی مدرسې الله ټول کامیابی کړي. الله ټول کامیابی کړي. زمونږ دغه مدرسه چې دلته الله د تخصص علما راغلي دي ورته الله ستاره پیغمبر بلمانه ورته راغلي دي. پروردگار موږ سره یقینا زم نشته دلته نور وسایل هم نشته. الله خصوصي امداد او نصرت وکړي. الله ټول ضرورت د زمونږ دغه مدرسې د خپل غیب او خزانونو پوره کړي. الله د خپل غیب او د خزانونو پوره کړي. الله دا زه د دین مرکز وګرځي. د دین د حفاظت مرکز وګرځي. الله د دین چینه تر روان کی. الله د دین چینه تر روان کی. الله کم ملګری زمونږ دغه طلبه او خدمت کوي. زمونږ دغه دینی مدرسې د دې خدمت کوي. څه قسم مالی کوي، جانی کوي، وختي کوي، خپل وخت ورکړي. الله د خپل شای نشان مطابق اجرونه ورته ورکړي. الله د دنیا او آخرت د حادثاتو نه وساتي. د دنیا آخرت د مشکلاتو نه وساتي. پروردگار ورته استقامت ور نصیب کړي. پروردگار موږ ټول ته خپل رضا او اخلاص نصیب کړي. په صحیح دین او اسلام باندې پروردگار موږ ته استقامت نصیب کړي. پروردگار موږ ته په دغه باندې مر راولي. پروردگار د قیامت پر ورځ المسلمانانو د صحیح رهبران علماء دیوبند سره حشر وکړي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين وصلى الله تعالى على خير.